دا کم کسان زخمیان کېږي دغه دا د بمونو سلسله خو راځي لکه مفتي صاحب شاکر الله معمولي زخمي و مګم شفاخانې ته ویوړو ته مهربانه هلته ورته د 1000 ورځې نه وواله شهید کړو او همداسې عثمان کاکړ سره هم دا کار کړی و ارمان لوني سره دې ټولو سره نو زه په دغه پښتنو باندې بار بار کوم خیر په دې باندې به زه ویډیو هم ډکه کړمه چې دا ریاست تاسې نه پرېږدي ژوندي هم نه پرېږدي خو دلته خبره د مفتي صاحب شاکر الله دا نه ده چې مفتي صاحب شاکر الله خو یو وسطي وه یو اتلو یو قهرمان و یو داسې مولا و چې همیشه د حق خبره کوله د پیغمبر علیه السلام په دې منبر به چې ناست و د چا پروا یې نه ساتله بغیر د الله نه مګر هغه سه مهربان هغه شهید کو دا یو ټیلر دی لکه هغه یو ډراما به د بي ما په فلم لګیږي یو ټیلر یو پوسټر راشي نو دا دغه دی نو مطلب دا چې دلته خدا جنگ د اختر نه بعد یو لوی جنگ یو داسې تباہی او بربادي را روانه ده د پاکستان ریاست به وګه شوی دی او دی غواړي چې به سه مهربان نړیوال نه ډالر والی او پښتنو وطن ته دا جنگ هم د سي راوړي نو په دې باره کې زمام خبرې دی او د پاکستان په فوج کې فوجیانو ته څه پیغام پرې دی چې همدغه د غیرت شي دي د خپل پښتنو سره ودرېږي په دغه مهرباني وکړي سلام وروړه مننه پاچا صاحب د سیده تر څو پورې چې دا قام راپورته نشي دا قام ونه درېږي دا قام بې غیرته شوی تر ما او تا پورې لري به نه بیایو زه دا وایم پاچا صاحب دا قام د ګیلمن په چغو نه دی راپورته شوی دا قام د منظور په ژړا نه دی راپورته شوی دا قام د منیر شاکر په مسلو نه دی راپورته شوی دا قام د تبعی ورته روان دی په دې باندې موږ او تاسې ټول پوهېږو خو حد اقل دغه سرونه دې وساتي په دغه په اوسني وخت کې ځکه موږ د ډېر یو لعنتي دښمن سره مخامخ هغه دښمن چې نه په مسجد کې پرېښي نه په کور کې پرېښي نه په کوټه کې پرېښي او نه په پجرند او نه په جومات پرېښي په هر ځای کې وژلو خو دغه بدبخته قام اوس هم ورته زنده‌باد ناره وایي تاسې دغه د ډاکټر صاحبانو خبره وکړله یا په ټوله کې دا څوک چې زخمي کېږي یا څوک په شهادت باندې رسېږي ګورئ پاچا صاحب دغه ډاکټران هم په دغه سیمو کې پښتانه دي او پښتانه خرڅ شوي ډاکټران دی دلته پنجابیان په پښتونخوا کې نشته دی په دغه اندازه باندې چې موږ او تاسې فکر کوو نو همغه د قام بچی دی راپاسېږي خپل مشر یا خپل کشر په شهادت باندې رسوي نو تی د چا نه ګټي زیاتره ځایونو کې موږ او تاسې پنجاب یې ټارګېټ کړی دی ویلي مو دي سیاره پنجاب موږ سره ظلم کړی اما بدبختانه زموږ او ستاسې خپله دغه بې شعوره پښتنو همیش لپاره ځان ته ضربه ورکړې د خپل مشران په شهادت رسول که تاسې د عثمان لالا مرګ راواخلئ د عارف افغان مرګ راواخلئ یا د ارمان لوني مرګ راواخلئ یا د ګیلمن وزیر مرګ راواخلئ یعنې دغه د شمېره وتلي ځوانان مشران زموږ او ستاسې د سترګو په وړاندې باندې په شهادت ورسېدل دا یو 2 ورځې به اوس موږ هم په دې میډیا کې پر وکړو وبه وایو چې زموږ په وطن او په ولس مین ملای را شهید کړه دا یو 2 ورځو خبرې لکه څنګه مو چې ګیلمن پسې وکړل اساسي خبره دا ده چې دلته د ځوانان نور دغه د ویرې کړۍ ماته کې راپورته شي که راپورته شي خو راپورته دي شي او که نه راپورته کېږي جنازې دي نن یې د منیر شاکر جنازه وکړه پرون یې د ګیلمن کړې وه او بله ورځ یې د عارف افغان او ارمان لوني او عثمان لالا کړې وه دا یو تی وژني زه حیران دې ته یم اوس په دغه باندې مې سوچ کوم چې راتلونکی ټارګېټ د دوی څوک دی کم ځوان بیا د مکمله پښتونخوا ده مکمله اپریشنونه به دا کېږي او د پښتنو به بیا کډې بارېږي شهیدان کېږي به ماشومان به سر به بېعزته کېږي دا ټول راتلونکی دغه ده او دا ډېر زر راتلونکی ده ځکه چې پاکستان بس خالي وینو ته ناست د پښتنو چې وینې سره کم خرڅ کړي نو داسې ده چې پښتنو ته ما مخکې ویلي چې دا سیاست هم پرې نه دی دا سیاست او ټول یو پښتانه یو افغانان نشئ خالي تاسې له کم کار په کار دی زما دا نصیحت واورئ چې سه مهربانه د برق په پنجاب بند توکمه پې ووه او دا ټک په پول ودرېده بس په شپېته میلیونه پښتانه په ښکته ګوزا افغانستان کې د یو پنجاب نه ځان نشي خلاصولی د یو پنجاب نه زه منم چې دا ډاکټر هم پښتون وي زه منم چې پښتانه به دلته په دغه کوي خو دا ټول معاصره دي دا ټول د پنجاب په ولکه کې دي هغه هم وژني هماغه ډاکټر که ساستنه ونه وایي دغه ته هغه هم سبا وژني نو دې دپاره دا چې ټول یو لاس یو بل ته ورنکړي او د راغونډ سره نشي دا سلسله به شروع وي او دا سلسله شروع ده دا د روانې سیمې ربانه وایي میراثخور ښه دی که مختخور نو وګوره د پنجاب ایله منډۍ خوندي ده
مګر په پښتونخوا کې جماعت چې دی هغه خوندي نه دی. پاچا صاحب په دغه مقبوضه افغانستان ورته وایو که په ټوله کې دغه د پاکستان خبره موږ او تاسې وکړو په دې کې 14 سلنه پښتانه دي. د 2013 کال سروې ده او دغه بلوچان چې دي دا 7 سلنه دي. 7 سلنه خلک راپاسېږي د ځان د ازادۍ خبره کوي، ما دغه 14 سلنه خلک چې دي دا تر اوسه پورې لا ویده پراته دي. تاسې یقین وکوئ که په دې باندې دغه ځوانان زموږ فکر وکړي او دغه حتی د خپلو مشرانو حساب وکړي د بلوچانو د نفوس قصده یې زاو ته وژلي خو زاو ته راپورته نه شو. نور هغه حوصله او د ولس ته کیسې دا نورې ختمې دي. فقط دغومره دغه ځوانانو ته ویو چې وروره هر سړی د خپل ځان د تحفظ لپاره یو څه وکړي. دا چې په هره طریقه باندې ته کولی شي، په هره طریقه باندې ته پوهېږي. دغه مولوي شاکر خبرې به تا نه اورېدلې، اول یې ورته خالي سلا که بیا یې خلک ورننه ایسته په شهادت یې ورسه په زوره په روغ لاس باندې ورته خالي سلا کړی شوی دی. دا نو چې د پاکستان د ریاست دا یو زما او ستا د پښتنو دغه بې اتفاقي او بدبختي یعنی فقط دغومره کوئ چې پښتانه په دغه جنازه کې یو ځای سره راټول شي او ویې ګورو چې یاره دغه خلک نن په میلیون او یا 1.5 میلیون راغلي. خو که 1.5 میلیون کسان د حکومت په ضد باندې په ټوله نړۍ کې که په هر ځای کې راپاڅېږي مطمئن اوسېږي دا تغییرات راولي او تغییرات ولس رانه ولي بل څوک نشي راوستلی. د پاچا صاحب زه به مایک بند کړم، د امن پرست په نوم باندې ورور دی زموږ کې راپورته کوي. نور مرګړو ته هرکلی وایم او دغلته یو بنګش په نوم باندې دی، دا د پاکستان بیرغ دې مه رالیږه. زه د چا بیرغ سره کوم مشکل نه لرم، خو دا دی چې د پاکستان دا بیرغ مه رالیږه که تا کې غیرت او تا کې ایمان وي چې ستا خویندو میندو سره دې پاکستاني ریاست څوک او ته د پاکستان بیرغ او پاکستان زنده‌باد لیکي. نالت وي په دا روژه کې ستا په دا شکل وانې چې ته دومره بې غیرته چې ځان ته پښتون مې بنګش ته هم لیکلی، بنګش دومره درانه خلک دي خو ستا غونده کې به بعضې بې غیرته پیدا کېږي. نو مطلب دا چې که چا دا ولیکل زه بیا بلاکوم. بلکل څه نوم دی؟ امن پسند پاچا صاحب امن پرست نو بادشاہ صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر علي تاسې دغه خبرې وکئ، وارث هروټه ورته تاسې خبرې وکئ نو بیا به نور مرګړو له ټیم ورکو هم. سلامونه نه کې له پاچا صاحب الله دې وکړي روغ او جوړ یې رته ولا پاچا صاحب ته یو ویډیو مې وکتل ستا د فوجي سي هغه غریب زړل او فریاد یې کوي چې اپریشن شروع کوي او ما خپل لس دی او کشل کسان په خپل لاس وزلي دي اغم پښتانه 12 کسان 12 کسان مې اغم پښتانه مې مړ کړي په خپل لاس. نو زه په خپل ځاني د یو کس نیم پیژنم چې دغلته دولتي وظیفې کوي او دغه اوس وخت کې ته یقین په خدای او کماته زنګ وهلی و وارث وروره دا تاسو سه لایف کوي و زم وینم تا ویډیوګانې ګورم او د ما ښه ملګری او ښه په غټه چوکۍ یم د په د ټلسه دې علاقه کې ما ته وایي ته یقین په خدای او که د منګه باندې داسې دا وطن تنور کړی ده چې د په فلسطین باندې به شکر په اسرائیل او به شکر وباسي چې اسرائیل څومره ظلم په فلسطین کې په دې به شکر وباسي د هغوی نه زیات ظلم وای په من کې وای که اوس وای په وظیفه کې یو که زو طالبان هم نه پرېږدي چې په لاره زو که نه زو په کورو کې مو همدا خلک نه پرېږدي دا مو یې ولي حیران وای دې ته چې موږ اوس څه بد کړي دي چې موږ په دې دولت کې وظیفه اخیستې ده. اوس که وظیفې ته په زو په لاره باندې طالبان نه پرېږدي ولي او که وظیفې ته نه زو کور ته راپسې دا راځي دا م ولي. نو الله دې رحم وکړي نور وای موږ نه خپله وای وار پار خطا ده چې دا کوم په دولت کې کوم خلک دي دوی خپله مور خطا دي دوی دغه پښتانه وایي چې موږ څه شی وکړو دوی ته صرف اوس یوه لاره ده چې دوی راجګ سي او په اتفاق سي بس د اتفاق نه بغیر بله لار دوی هیڅ لار نه لري. هغه که د وزیرستان ده که د پیښور ده که د باجوړ ده که د سوات ده چې یو ځای نه سي چې دا څنګه موږ او تاسو دغه پښتانه بې عزته سوي دي او بې حیا سوي او بې کوره سوي که نه نو بله لار هم نشته چې یو ځای نه سو او سره په اتفاق نه سو او نور دا نفرتونه باید لرې کړو چې دا د لر پښتون ده او دا د بر پښتون ده او دا بلوچی ده او داسې ده
وروره د وزیرستان ده او دا باجوړی ده باید دا خبرې لرې کړو ټول باید یو پښتون سو دې خلکو ته یو نه سو قسم په خدای د باجوړي د پیښوري د مرداني د سواتي په نوم به وزني خو وزني به ګوره یو سړی و کافر و دغه زوی ته ویل په کور کې مار ورسه زوی یو مسلمان راوله دومره روپۍ به ورکړو چې مسلمان راغی مار یې مړ کړ ډېره وړکی مار و پیسې ورکړه نو زوی ورته ویلې وه پلاره دا دې ولې داسې وکړه دا خو موږ خپله هم کولی سوی وایه نه زویه د موږ وایه دا دواړه دښمنان ول که مار مړ سوی وه او که مسلمان مړ سوی یو خبره ده نو دوی ته ټول پښتانه مردانه او سواتي دا دواړه دوی دښمنان دي سیار یې وی مړ که دولتي پښتون مړ سو او که عام پښتون مړ سو خو پښتون مړ سو دوی دواړه پښتانه دي دښمنان نو الله دې په اتفاق سو پاچا صاحب پوه شي او بل لار هم نشته د اتفاق نه بغیر مننه خوشاله اوسئ د محمد روز تاسو مې تاسو په خدمت کې تاسو سلامونه نیکی احترامات وعلیکم السلام د پاکستان په پوسټ پښتنو فوجیانو ته چې ترڅو پورې ویډیو هم درته ولېږله خو فکر کوم تاسې کتلې هغه ویډیو نو بس زه داسې معلومات لرم د سیمې نه چې هلته یې ما روابط دي د خلکو سره هغوی اوس چې دغه د عملیاتو اعلان کېږي د روژې نه وروستو نو بعضې پوځیانو وردۍ ورته ایستلي دي چې یاره موږ په بلوچستان او پښتونخوا کې جنګ نه کوو په کورو باندې ناست دي لکه دغه فوجي چې ایستلې ده خو د هغوی ژوند ته هم خطر ده اوس دا سرډر هم څخه وتلی ده چې دغه خلک ونیسي د پښتانه پوځیان بندیان یې کړي او بل د ما یو دا مشوره ده باچا صاحب چې اوس د عدم تشدد او تحریک او بلا بتر خبرې ختمې دي نن سبا د کمپیوټري جنګ ده ډېر په اسانۍ سره ودې ګوري یوټیوب او یو ځای بل ځای هغه زیړې بوشکې جوړېږي وسایل هم ښه ډېر دي سرې مرې هلته ډېرې دي نو چې هر پښتون د خپل کور کې یو شی جوړ کړي او د خپل کلي په لاره کې یا د خپل کلي روډ مخه کې چېرته یې کېږدي یو کار وکړي نو په لکاو پښتانه دي زه فکر کوم د دې عملیاتو مخه به مو نیسي او ازادي به مو واخلي بدون له دغه شي نه نور کار نه کېږي باید مکمل دوی راپورته شي جنګ وکړي تر څو به دا وژل کېږي ځکه موږ د پښتنو ګل مشران لاړل له منځه هغه شهیدان کړل او دغه تشدد زه خو د دې ټکي فلحال دغه نه یم زه ته جنګ ته هېڅ ضرورت نشته صرف 80 میلیونه پښتانه دي په ښکته وطن کې دا راوځي برق بند کړي او دا ټک په پل باندې واړئ چې موږ ازادیالو موږ بالکل پنجاب سره نه چلیږو که دا پنجابي قسم په خدای چې ډیلي پورې بیا ونه رسوځو دا ځکه امکان نه لري چې هغلته پښتانه چې دي هغوی ته بیا نور نومونه مخې ته کېږي او اکثره پښتانه په مذهبي ډلو کې مدغم شوي دي هغه یې دې شي خلاف دي موږ سره په دا سپیسونو کې او په دا هغه کې براډونو کې په هغه پښتانه غږېږي هغوی بیخي دا اوس رمني نه دوی به په اټک باندې درېږي یا نه د اټک نه به یې ښکته غورځوري له شانه دا داسې کار ده چې هغه څوک چې د دې کار مخه نیسي چې هغه هم د هغوی هم خوله وربنده کړي او مخه جنګ هم وشي نو ښه خبره ده کني دا په یو څو کسانو نه کېږي دغه د ازادۍ غوښتونکي خلک ډېر کم دي یو څو کسان نه دي وروره ته زما خبره وره 2 میلیونه پښتانه د خیبر دغه ته راغلي 2 میلیونه انسانان سیلاب دی سیلاب د خیبر دغه ته نو راغلي خبره دا یو ځل وګوره دا کله چې یو ځل دا شی شروع شو انقلاب شروع شو بیا هر سړی راوځي بیا همدغه خلک چې دغه داسې ساتل شوي دي چې هغې خالي او غږ ته دروازې ته انتظار چې دروازه یې لږ موږ ووځو بیا دا ټول راوځي دا تر دې پورې که د نیشنل پارټۍ والی که د فضلامان والی که د جماعت اسلامي والی که پیپل والی که عمران خان والا خواسم چې مهربان دلته د نظریاتو خبر هم د باچا صاحب د جماعت اسلامي او جماعت علما والا چې دی او د عمران خان هغوی پاکستان د اسلام قلعه بولي هغه دا کار نه غواړي نه ګوره زه دې پوهېږم په خبره ما قربان دې شمه د عمران خان والا څومره مړه کړه څومره بې عزته کړه ما درته وویل چې خالي اواز په کار دی ناظرین اوس خلک تیر شوي دا وخت ختم شوی دی اوس خالي هغه دا فکر او دا سوچ جوړ شوی دی چې پاکستان ریاست زموږ دشمن دی جنگ د جوړ کړی دهشتګردي دا کوي په دې باندې د هر یو دا بعد چې لګی دی دا د مجبوریت ما خپل نظر ده که نه د تاسې هم ښه نظر دی ما دغه نظر ده چې دا کار ونه کړي بله لار نه لري
صحیح ده، مننه خوشحاله اوسې، جزاک الله خیر. نو حجت الله ستاسې نمبر دی، مهرباني وکړئ. سلامونه احترامات باچا صاحب ته د لیب ګډونوالو ته اوریدونکو ته. اول خو به خدای پاک دې د مفتي صاحب شهادت قبول کړي، یعنې ته یقین په خدای وکړه باچا صاحب چې همیش موږ همدا کوو چې هغه لکه د موږ یو شخصیت، یو عالم، یو شاعر چې د موږ داسې په شهیدي کې راته موږ همیش ویلي دي چې الله دې بکی 2 ورځې فاصله پونیسو، نور خبره خلاصه. ته یقین په خدای وکړه چې مفتي صاحب شاکر به همیش د حق ناره وهله، د حق فیصله به یې کوله، د حق او د قرآن کې بس څه راتله ده به په ډاګه ویل چې دغه داسې ده دغه هسې ده. خو تاسې یقین وکړئ چې منیر شاکر په دې وخت د آخر کې په پښتنو کې دومره یو شهرت پیدا کړ، دا په کوم وخت کې بیا په افغانانو باندې چې دا دی ګران سو چې دی د 18 د اکتوبر لوی جرګې ته دی ورغی او د په خیبر کې د جرګه کې لکه زمري غونته ګډون وکړ او د پښتنو غږ یې اوچت کړ، د پښتنو مشرانو نه یې وغوښتل چې تاسې به له آخرې سلګۍ پورې پښتنو تر څنګه به ودرېږو موږ. نو هغه داسې شهید یې کړم. خو د پاکستان هغه مردار ریاست ده غچ یې ترېنه واخیسته که په بلوچستان کې چې دا کوم عسکر ورته مردار کړ، د هغې غچ یې نن له مولوي صاحب منیر شاکر نه واخیسته. په دغه باندې پوهېدل دغه مردار ریاست چې پښتانه افغانان لر و بر په دغه باندې خفه کېږي او دا یې واخیسته راته شهید یې که په جومات کې ورته بم کېښود په دې حقه روژه کې. پاچا صاحب وایي دا نه ده، ما یې د زوی ویډیو اوس وکتله، زوی یې کړي روغ جوړ دی، موږ شفاخانې ته وړی دا، یعنې موږ وایي ډاکټرانو سره په دې جنجال و چې دغه تاسې دا پښه دې ده مه پرې کوئ. په دې باندې وایي کړلې صحیح ده ډاکټران په دې وایي موږ سره هغه سول. موږ وایي بیرون راووتو چې ګورم ډاکټران راووته ما ته تسلیت راکوي چې بچی دا خو هغه ده داسې ده واسې ده. ما ورته کړي چې مطلب هم چې شاید وایي کړي چې بس مولوي صاحب خو په حق ورسېده، دا په لوی لاس مولوي صاحب یې واخیسته شهید یې که بس الله دې وبخي. نو نور به که هېڅ له وسې کېږي. ته خدای دغه مخکې دغه د فوجي دا ویډیو چې تا پاچا صاحب وښودله، ته خدای دا د کوم وحشت ده چې ته په 12 نفره ته اخله ته یو فوجي سي، یو فوجي 12 نفره یې مړه کړي دي. آیا دې فوج کې به څونه پښتانه د هر پښتانه 2 او 3 دغسې مشران یا دغسې قومي مشران مړه کړي؟ نو دا خو پښتنو کې خو د سر سړی نه ده پاتې. مننه پاچا صاحب، ډېره مننه، خوشحاله اوسې. داسې ده چې ورورو دا ما ته ویلې چې دا خو معمولي خبرې دي، داسې بېدتیانې شوي چې موږ پښتانه دلته ویلی نه شو. په پښتونخوا کې داسې قبایلو کې داسې کارونه شوي، دلته یو پرېدی مخکې کمنټونه لیکل چې راځه مهربانه دغه د پاکستان بیرغ او زنده‌باد یې لیکلو. او خدای دې په سترګو ړوند که، ته ورشه چې په قبایلو کې کوم وحشت دی پاکستاني پوجیانو ونه کړو. ته نن د پاکستان جنډه نیغه نیغه کې او پاکستان ته زنده‌باد وي، خو د بې غیرته اخرنی حد دی.